يهود نصارا دي الله تبو برباد کی پخوا چې بکلا یو سړی سینما له باندې ته یا هو بد الله نه یریدا یا بد دادا نه یریدا خو لیکن يهود نصارا دي الله غیر کی د ار مسلمان جب ته سینما وردن کړي دا واغه سپرتا دا موبایلونه دي چې دې باندې انسان د تباہی سبب دی دا غره د انسان او د مسلمان د پاره يهود نصارا هیڅ کله په مسلمانانو باندې غالبا کېدل خو لیکن په دې زمانه کې چې دا پندي و تراويستلې دا فیسبوکونه دی دا مسلې و تراويستلې په دې باندې د مسلمانانو تباہی وکړه تاسو وګورئ څومره مسلمانان په دې شي کې مبتلا دي سپینګری ځوانان حتی زنانه په دې کې مبتلا دي او دا نیټونه کوي پردو سړو ته ګوري پردي سړي پردو زنانو ته ګوري علما وای چې کله دا یو ګناه وشوله او په دې ځکه د خفګان راغی چې لکه دا ما ګناه وکړله لکه خفه شوې وای په یوه په دې باندې چې په دې ځکه د عیسی ایمان شته دی خو لیکن چې ګناه دې وکړه او په دې ځکه د دومره تغییر رانغی دومره خفه نه شوې که ذباب طار په پوزه مې مچ ناست او پاڅېده وای په یوه په دې باندې چې ستا په دې زړه کې د شړشم د دانې امر ایمان نشته په خپلو ایمانونو ویرېږئ چې ګناه ته نه کېدله نو په دې باندې خفه کېږئ توبې وباسئ ځکه هر هغه انسان چې ګناه وکړي او دا بېیره کړي دا انسان ګوره د تباهۍ سره مخ دی دا انسان تباه کېږي خو چې کوم انسان نه ګناهونه شوي او دا بار بار ځان ته رایادوي چې الله ته ګناه مې کړې ته مې معاف کړي ته هر کرته رایادولو سره د ګناه او د بخښنې غوښتلو سره الله رب العالمین تعالی دغه ګناه په نیکۍ باندې بدلوي خو لیکن چې موږ او تاسو د ځان حیوانات جوړ کړي دي که ګناه مکلو که نیکي مکلو هیڅ فرق نه کوي دا نو که داسې کارم کوو موږ او تاسو ګوره دا سبب د دې دی چې الله رب العالمین رانه د ایمانونه والي علما وایي د مؤمن نښه دا ده چې کله چې ګناه وشي وایي کل جبل یسقط علیه دا به دومره خفی لکه غر چې په ده باندې رالیږي او غر په ده باندې پروتي دا به دومره خفی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي ګناه چې ده وای ګناه ضررونه دادي وای تاسو وګورئ انسان د او مسلمان د جنت د خوندونو نه د جنت د مزو نه د جهنم د تکلیفونو د جهنم د دردونو لږ شی ورکوي همدغه ګناه یې ورکوي چې کله انسان ګناه وکړي د جنت خوندونه ته الله والي او بیا جهنم ته بوځي او بیا داسې وای تاسو وګورئ ابلیس شیطان ته د شیطان نه دا جنت چا واغسته د دنیا ته چا راکوز که په څه باندې دا راکوز شه او شیطان نه دا ایمان په څه باندې واغستل شو کفر په څه باندې د تورک له شاغه په سبب د ګناه باندې چې دی ګناه وکړه او سورته عنکبوت کې الله وایي چې فکلن اخذنا بذنبه الله وایي ار قوم چې ما تبع کړی وګوره په ګناه مې تبع کړی دی زما سره کومه شخصي دښمني نه وه چې د الله نه څه نیولي یا د الله رب العالمین سره بل کوم بغض و الله وایي چې کوم قوم ما هلاک کړی دی بذنبه الله وایي په ګناه مې هلاک کړی دی بعضې داسې الله وایي ارسلنا عليهم حاصبا الله ودا كانوا بارانونه مې پراولېګل لکه قوم د لوط علیه السلام بعضې داسې والله وایي پرې ځمکه کې مې ډوب کړه قارون دا پرې ځمکه کې الله ډوب کړي دي او بعضې داسې چې اخذت الصيحه چغې راونیول او بعضې داسې الله وایي چې موږ په اوبو کې غرق کړه دا د څه د وجې نه الله وایي فکلا اخذنا بذنبه الله وایي هر قوم چې موږ رانیولې د ګناه په وجه باندې نو دا مو یو چې ګناه مې وکړله او الله غفور رحیم دی قرآن کې چې الله وایي ولا یغرنکم بالله الغرور اے د الله بندګانو تاسو په الله باندې د څوک دوکه نه کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وایي د دې څه مطلب چې الله رب العالمین باندې تاسو څوک دوکه نه کړي وایي د دې مطلب دا دی الغرور شیطان دی شیطان ته داسې وایي چې ګناه وکړو خیر دې توبه وباسئ الله واسم غفور رحیم دی نو دا شیطان دی چې تا ته دوکه درکوي تا دوکه کوي په دې باندې